سږ کال د کرونا وایرس له کبله سوات کې د لوبې میدانونه شټ شوي دي. د ریاست سوات قومي لوبه فوټبال وه او د ریاست سوات نه پس هم اوس زیات خلک د فوټبال لوبې سره مینه کوي او زیات خلک د نورو لوبو په ځای د فوټبال لوبه کوي او خوښوي. د سوات د یخ موسم له کبله به د جون، جولای او اګست یا د شپږمې، اوومې او اتمه میاشت کې د سیدوشریف د جهانزیب کالج ګراسی فوټبال سټیډیم کې د فوټبال ضلعي، ډویژنل، صوبایي او اخر کې آل پاکستان د فوټبال سیالي کې دی. آل پاکستان سیالي کې به د څلور واړه صوبو او د سرکاري محکمو ټیمونو برخه اخیسته او مازدیګر به د لوبې په وخت په ګراسی سټیډیم یا د لوبې په دې میدان کې ډیره زیاته ګڼه وه. خو سږ کال د فوټبال د میدان د کرونا ناروغتیا او د حکومتي بندیز له کبله شړ پروت دی. محمد پرویز چې د ښار د فوټبال کمیټۍ ستر سکرټر دی، وایس اف امریکا اډیو ته وایي زمونږ سوات داسې یو ځای دی چې په هغې کې موږ لازمي په جون جولای کې ټورنمنټ کوو او آل پاکستان کوو. زموږ سره اوس هم آل پاکستان ټورنمنټ زموږ بالکل تیار دی چې هغه هر څه تیاري مکمل ده، خو لیکن د کرونا د وجې زموږ میدان داسې ویران پروت دی. نو کرونا به زموږ په سپورټس باندې ډېر زیات اثر واچو. د پاکستان د بېلابېلو سیمو لوبغاړو به هر کال د سوات په دې میدان کې د فوټبال د سیالۍ ته په انتظار ناسو، ولې چې هغوی به د سوات په یخ موسم کې لوبه کوله او د تماشې له راتلونکو د اتلانو ډاډګیرنه به هم ډېره وه او دغه لوبغاړو به بیا د سوات د ډېرو یخو سیمو ته چکرې هم وهلې. دې میدان کې به سهار ځایي لوبغاړو پریکټس یا د تیارۍ لوبه هم کوله او ځان به یې تیار ساتو. خو د کورونا وایرس له کبله اوس دلته هغه تیاری هم نه کیږي. یو لوبغاړی محمد ایاز ډیوه ته وایي زه به کرونا په وبا باندې دا خبره وکړم چې زموږ ګراونډ چې دی که نه هغه ډېر زیات ویران پاتې دی. نو کله به زموږ چې به کوم سیزن په دې کې به دا خلک زموږ مشران افیشل ډېر زیات خلک راغله او ماسپښین به په دې ګراونډ کې موجود وو د دې وجې چې یاره ښه ټورنمنټ به کېږي. نو دا کوم وبا چې راغله له اول خو به د الله نه د هغې سوال کوو چې یاره دا وبا الله پاک ختمه کړي. زموږ ډېر پلیران دي که نه، کم انټرنیشنل پلیران دي، نیشنل پلیران دي، کم لوکل پلیران دي، هغو ته ډېر زیات د فټنس مسایل جوړ شوي دي. د فوټبال د کمیټې چارواکي وایي که د راروانه میاشت کې د وایرس ختم هم شي او حکومت په دو بندیزونه ختم کړي، خو سږ کال به په دې میدان کې د ټول پاکستان په سطحه سیالي کول ممکن نه وي او دوی به په ځایي یا د ضلعې په سطحه سیالي کولی شي او روان کال به بیا سوات کې په ګراسی فوټبال سټیډیم کې د هیواد په سطحه سیالي کولی شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.